ډیویډ وارنر د خپل هیواد په طرف روان سو. د سنرایزر حیدراباد لوبډلی پیلیز لوبغاړی ډیویډ وارنر د بهترینه سیالیو وروسته د حیدراباد لوبډلې سره مخه وکړه. له یو کلن بندیز سره مخ ډیویډ وارنر له 14 میاشتو وروسته بیرته له خپل ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي او نړیوال جام ته د لا ښه آمادګۍ لپاره تمرینات ترسره کوي. ډیویډ وارنر د هندوستان غوره لیگ په روان سیزن کې د حیدراباد لپاره بهترینه سیالۍ ترسره کړې. وارنر د حیدراباد لپاره په 12 سیالیو کې د 8 نیمه سیلیزو او یوې سیلیزې پر مټ 692 منډې جوړې کړي. د 2019 کال هندوستان غوره لیگ مخکښه توپ وهونکی دی. تر دې مهاله حیدراباد یو بل پیلیز لوبغاړی انګلستاني وکټ کیپر بریسټو هم د حیدراباد لوبډلې سره مخه کړې وه او د نړیوال جام وړاندې د ایرلند او پاکستان سره د سیالیو د ښه چمتووالي لپاره د خپل هیواد له ملي لوبډلې سره یو ځای سوی و. له ډیویډ وارنر او بریسټو وروسته شاید محمد نبی او راشد خان هم 4 یا 5 ورځې وروسته د حیدراباد لوبډلې سره مخه وکړي، ځکه افغانستان 8 ورځې وروسته له سکاټلند سره د 250 اوریزو لوبو لړۍ پیلوي او له هغه وروسته له ایرلند سره هم 250 اوریزې لوبې ترسره کوي. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان اکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کیکاږئ تر څو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.